د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن اعلان وکړ چې روسیې د بوروسنیک په نوم د اټومي ځواک لرونکي کروز توغندي بریالۍ ازموینه ترسره کړه چې د نړۍ تر ټولو پرمختللو وسلو څخه ګڼل کیږي. دا توغندی چې ناټو یې د سکایفال په نوم یادوي د اټومي ځواک پر بنسټ جوړ شوی چې نامحدود واټن سربیره هر ډول دفاعي سیستمونه ناکامه کولی شي. پوتین وایي دا په نړۍ کې یوازینۍ وسله ده چې بل هیڅوک یې نه لري. د روسیې وسلوالو ځواکونو مشر جنرال والدي ګراسیموف وایي د یاد توغندي ازموینه د 2015 کال د اکتوبر په 21 نیټه ترسره شوې چې توغندي 14,000 کیلومتره واټن وهلی او په هوا کې شاوخوا 15 ساعته الوتنه کړې ده. ګراسیموف زیاته کړې چې یاد توغندی نامحدود واټن وهي او د هغه عمودي او افقي حرکتونه هم له معیار سره سم وو. پوتین د پوځ مشرانو ته لارښوونه کړې ده چې د دې وسلو د ځای پر ځای کېدو لپاره بنسټیز جوړښت چمتو کړي. دا ازموینه د 2013 کال راهیسې د بوروسنیک پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا د 2021 کال د انټي بالستیک میزایل تړون له منځه وړلو ته په ځواب کې پیل شوی. روسیه وایي د توغندی د نړۍ په کچه له ټولو دفاعي سیستمونو حتی د امریکا له دفاعي سیستم څخه هم تیریږي او د دفاعي سیستمونو له لوري د پیژندنې وړ نه دی. د ناټو سازمان د راپورونو له مخې دا توغندی تر 100,000 کیلومتره هم واټن وهلی شي. د اټومي سروکې د وړلو وړتیا لري او ځان د نړۍ هرې سیمې ته رسولی شي. د پوتین یوه ځانګړي استازي ویلي دي چې د دې ازموینې تفصیلات یې د ټرامپ حکومت ته رسولي او ورته یې څرګنده پیغام ورکړی چې پر روسیې فشار راوستل بې ګټې دي. د نړیوال اټومي ګواښ انسټیټیوټ NTI وایي چې دا توغندی د څو ورځې الوتنې وړتیا لري او د نړیوال امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. دمیتري مدویدوف هم د دې توغندي د بریالۍ ازموینې له امله مبارکي ورکړې ویلي دي چې دا په نړیواله کچه د روسیې د غوره والي ښکارندویي کوي.